نو قدرمنو قرباني مو ورکړه، الله پاک دې قبول کړي. استقلال او حریت مو وګټي، الحمدلله. اوس تر دې وروسته په کار څه ده؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې فتح د مکې وکړه، نو د فتح په ورځ چې کله مکې معظمې ته داخله دی، پر خپله دابه باندې سپور دی، توره لنګوټه یې تړلې ده، نو سر یې ټیټ نیولی دی پر د خپله دابه باندې، ډېر متواضع په عاجزي باندې ور داخل شو بیت الله شریف ته، مکې معظمې ته. نو د تواضع سلسله به د ځان څخه نه لرې کوو. پیغمبري هدایت دی، خیر دی که وزیر یې، خیر دی که والی یې، خیر دی که قومندان یې، خیر دی که ټول ملک په لاس کې دی، خو رب جل جلاله به نه یېرو، هغه چا چې کامیابه کړي یو هغه ذات به نه یېرو، او د کم مقصد دپاره چې جهاد کړی دی، قرباني جوړ کړی دی، هغه مقصد به نه یېرو. ربیعه ابن عامر چې د عراق په جنگ کې د مسلمانانو قومندان دی، دا د رستم سره چې د پاریس قومندان دی، پاریسیانو قومندان دی، د دې سره مخ شو، هغه ورته وایي من انتم، هغه ورته وایي نحن قوم ابتعثنا الله تعالی لنخرج العباده من عباده العباد الى عباده رب العباد. موږ هغه قوم یو چې د دې لپاره راغلي یو چې بندګان د بندګانو د عبادت څخه خلاص کو، د الله پاک جل جلاله عبادت یې راولو. او موږ هغه قوم یو چې خلک د جور څخه د ادیانو خلاص کو، عدل د اسلام ته راولو. او موږ هغه قوم یو چې خلک د دنیا د تنګۍ څخه خلاص کو، د دنیا او د آخرت پراخي پر راولو. نو د جهاد هدف هم دا شی دی چې پر خلکو هوسایي راسي، خلک د الله تعالی عبادت ته متوجه کړل سي، او د اسلام عدل قایم سي. موږ تاسو څه کوو؟ د الله تعالی د زندګي کامیه، د اسلام د عدالت لپاره تواضع صفات په ځان کې نه نشتی کوو. که تواضع موجوده وه، د مسلمانانو سره انصاف کیږي، او د تکبر په سلسله کې بیا ظلم مابین ته راځي، د خلکو حقوق تر پښو لاندې کیږي، مسلمانان مایوسه کیږي. دوهم کار چې پیغمبر علیه السلام هلته وکړي، هغه دا و چې عمومي عفو اعلان کړه. اوس خو د دې وخت خو د مکې مشرکین یې ټول په لاس کې وه. هغه خلک وایي چې پیغمبر علیه السلام یې په دا مبارک مسجد کې خفه کړی و، هغه خلک وایي چې د الله پیغمبر یې پر عبادت باندې چې پر سجده و په غاړه کې د اوښ لړشین ورېښی و، هغه خلک وایي چې د الله پیغمبر یې وهلی و، زیر کړی و، بې عزته کړی و. خو د دې ټولو ناخوالو سره پیغمبر علیه السلام مبارک طواف کوي، دا خلک شاوخوا ورته ولاړ دي، دا د مکې خلک وایي ته به زموږ سره څه کوې؟ هغه ورته وایي تاسو ټول ازاد یاست، هېڅ چاته څه نه وایم، ټول یې معاف کړه. محدود خلک چې هغه ډېر مجرمان وه، هغه یې ځینې استثنا کړه، نور یې ټولو خلکو ته عفو وکړه. زموږ ستاسې اسلامي امارت هم الحمدلله عمومي عفو اعلان کړه، او الحمدلله د اسلامي امارت په قیادت کې یو مهم صفت چې موجود دی، هغه د خپل امیر کامل اطاعت دی. نو کامل اطاعت موجود دی، چا سره نه بې عزتي کېږي، نه چاته تکلیف رسېږي، او نه چاته د تکلیف اراده موجوده ده.